نن تاریخ 11 د حمل برابریږي د نهم د روژې میاشتې. تاسو د شپږم بلاک د کوڅو حالت ګورئ چې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري او کوڅې وضعیت یې داسې مناسبه نه ده. نو د چارواکو نه غواړو، خصوصا کابل ښاروالۍ نه، کابل ښاروالۍ نه چې په دې حصه کې توجه وکړي او د شپږم بلاک تاسو ګورئ چې خلک په ډیر مشکلات سره مواجه دي، خصوصا چې باران کېږي. نو غواړو چې د شپږم بلاک د کوڅې د کانکریټو کار خپل 1402 کال بودیجې کې ونیسي، تر هغې چې د خلک دا ستونزې حل شي. دا وګورئ، د اوبه هم ډېر داسې ډنډې دي او کوڅې ډېر په بد وضعیت کې دي. دا یو نمونه ده، یو کوڅه ده. دا عمومي کوڅه به هم تاسو ته د سړک به یې ښکاره کړمه، په ډېر بد وضعیت کې ده. چارواکو نه مو هیله ده، خصوصا کابل ښاروالۍ نه، چې شپږم بلاک چې مرکزي موقعیت لري ارزان قیمت کې، تر اوسه ورته توجه نه ده شوی. هیله مو ده چې د 1402 کال په بودیجه کې د دې د کانکریټیزي کار بودیجه کې شامل کړي.